مساله واوري ټول خلک د ښځې حیض تر 2 شپې بالا نشته، کم تر 3 شپې بالا نشته. دا د وخت لپاره ځکه کم تر 3 شپې بالا نشته او بالا بود تر 2 شپې بالا نشته. خو ښځه اکثره د زموږ د وطنونو ښځې هر څوک یې عادتونه لري. هغه بعضې پر 6 شپې وینې کته کېږي چې جوړه ښه دي، بعض پر 7 شپې، بعض پر 15 شپې کته کېږي. وزنه ټول زده کوي. که د ښځې وینې پر 2 شپې باندې قطع شوې، دا د وخت لپاره ځکه که پر 2 شپې قطع شولې مستحب دا دی چې مکروه خلاف الاولاد دی وکړي، نه ورسره کوي پلا دی غسل وکړي، یا پلا دی څوک کې غسل وکړي، لیکن چې ورسره وکړي پر واده کې چې پر 2 شپې قطع شي. وایي تر 2 شپې خو امکان ورسته نشته چې وینې راشي، لیکن فصل کې یقین دی چې بالا وینې نه راځي، حیض نشته، نو وتی جایز دی. خو ماشه د طبي مکروهوالي په وجه دې غسل نه دی کړی، نو کې خیره نه نو خلاف الاولاد. او که پر 3 شپې وینې قطع شولې په اتفاق وتی هغه مکروه تحریم ناجایز دی تر هغه وخت پورې چې غسل نه کړي. 2 دریم که پر عادت قطع شوی چې 8 شپې دي، عادت یې 8 شپې دي، پس قطع شوی بیا څنګه دی، په دې کې اختلاف دی. اصح مبتدی داري دلته مکروه تحریم دي چې غسل نه کړي. ما په خبره باندې سر خلاص، خدای کدی په دا خبره باندې پوس ولا الله سر په خلاص وای ته شوم د ځواب په خبرو نو کې پوهیږي کنه، په یو شی سر خلاصيږي یا راولار شي. دا د 214 او 215 شامل دي. مختار د چپاله سره شروع کیږي پرستاله سره په کوټه کې دا خو خلاص راځه. نو دلته چې آیات تور نه چې پاکیږي دا هغه وخت چې پر 2 شپې وینه کاته په بعضو نسخ کې یا د په بعضو قراتو کې حتی یا طهور نه چې پاکیږي، دا بیا غد چې پر عادت وینه کاته شي او یا پر 3 شپې بیا شپه کې دا چې غسلم کوي. دا قران ځکه طالبانو او قران څه زده کول د قران څه زور وای دا نه زده کول. دا واکه صدر د کمپټیشن هغه فساد وکړي. دا بیا ورسره تکو